ضرورت لري لکه له څاڅ سړی اوبه راباسي نو دا خو بیا د کانال معنا څه شی سوله چې ته دومره اوبه خو روانې دي صحیح ده او کیدای شي اوبه نور مسایل پیښ کړي مثلا ځمکې ورسره تروي سي یو عالم نور مسایل دي هدف مې دا دی د ټولو خبرو چې وروره کوشتپه د کوم یو سم انجینر کولای که یو سم سټراټیجیست کولای په صحیح شکل به کړی وه د هر اقتصادي پروژه که یو سم روغ سړی وکړي په سم شکل به وکړي خو دین دلته هیڅ نوعه کنټریبیوشن نه ده کړی د کوشتپې په اصلاح کې که ته د فساد خبره کوې نو فساد خو دا اوس هم تر افغانستان په جاپان کې کم ده نو دا خو دین سره ارتباط نه لري دا خو فساد دی کوه قرار صاحب په ډېر زیاتې بښنې سره که دلته د یو لنډ سوال اجازه راکړې موږ هم چې دلته یو د زده کړو دپاره مثلا کینو که نه چې تر څو پورې هغه داسې یو د حل لاره سړي ته په خپل ذهن کې اول په فردي شکل باندې پیدا سي بیا په مجموعي شکل باندې چې تر څو دا د وطن بدبختۍ څخه خلاص نو اوس قرار صاحب لکه څنګه چې دا تاسو وایي چې مثلا په دغه بعضې مشکلاتو په حال کې د دین ځای نه وینئ یعنې دین پر ځای باندې تعقل باید وکړو ډېره سیکولر آیډیا ده که نه اوس ستاسو په نظر باندې اجازه راکړئ زما سوال دلته که ستاسو په اجازه باندې آیا د افغانستان دغه عامه ذهنیت آماده دی چې موږ او تاسو سره دا خبره ومني یعنې که چېرته د دې د منلو دپاره باید څومره وخت ضرورت دی او په کوم اقدامات باید تر څو پورې وکړی سي چې تر څو پورې عامه ذهنیت دې ته آماده سي اوس فکر وکړه یو کس شدیداً مثلا په اسلامي روحیه باندې روزل سوي مثلا د مکتب په ځای باندې مدرسې کې رالوی سوي نو هغه خلکو ته به څنګه مثلا قناعت ورکول کېږي په عنوان د ملت باندې نه په عنوان د شخص باندې مننه قرار صاحب که دغه بحث کوي بحثونه خو دې موږ دي همدې لپاره چې خلکو ته قناعت ورکو ځکه خلک په همدې نظر دي چې د موږ مشکلات چې دي د دې حل په دین کې ده او حال دا چې مشکلات دي ټول مادي مشکلات یو مشکل هم د موږ په دمو په چفو په دعاو په دې پورې نه ده تړلی دینی مشکلات مو په دین کې حل لري اخلاقی مشکلات مو یوه برخه په دین کې حل لري ټول اخلاقی مشکلات هم په دین کې حل نه لري یعنی مثلا غلا یو اخلاقی مشکل ده د دې مشکل حل په دین کې نسته د دې مشکل حل په اقتصاد کې ده ته خلک ماړه که چې غلا ونه کړي اوله خبره دا ده چې یو انسان اولادونه یې وږي نه وي چې بیا لږ تر لږه که غلا کوي چې یو بانک ماک ووایي چېرته یې چرګو غلا ونه کړي په افغانستان کې خو د چرګو غلاوې له نانوایي د ډوډۍ غلاوې دغه ته ورته غلاوې عامې دي دا ولې عامې دي خلک بېکاره دي خلک بې عزته دي خلک وږي دي په دې اعتبار باندې فحاشي ده مثلا فحاشي ډېر وخت انسانان له دې خاطره فحاشي ته مخه کوي چې لوږه پې باندې راسي د عوایدو مشکل پیښ سي او بل په دې خاطر ورته مخه کوي چې په ټولنه کې د فحاشي خریدار موجودي چې خریدار موجودي خو مشتری هغې ډیمانډ او سپلای په رول باندې خو تاسې پوهېږئ چې انساني ټولنه ټوله په ډیمانډ او سپلای باندې روانه ده چې یو دومره بې وجدانه سي چې هغه د یو 5 روپو لپاره له یو چا جنسي استفاده کوي نو بل بیا دغه عرضه هم کوي په همدې خاطر باندې خبره دا ده چې د دې یوې مسلې حل هم په هغې کې حتی د اخلاقي مسایلو که څه اخلاقي مسایلو باندې دین تاثیر لري لیکن حل یې په دین کې نه دی تاسې تر څو پورې عدالت مهیا نه کوي تاسې خلکو اساسي ضرورتونو ته رسیدګي ونه کوي تر څو چې تاسې په یوه ټولنه کې رفاه عامه نه کوي غلا به موجوده رشوت به موجودي ظلم به موجودي دا ټول مسایل له دې سره تړلي دي د دې یوې مسلې حل په دین کې نسته د صحت عامې د برخې مسایل دي موږ تاسې ډېر ورسره بازار دي د سوی تغذي له دین سره څه دا اوس ماشومان په سوی تغذي اخته دي د وبا راغله مثلا کرونا راغله دې له دین سره څه د کولرا د ختمولو د حیواني ناروغیو د ختمولو دې له دین سره څه د زراعت له دین سره څه په زراعت کې ونه 2 متره فاصله په منځ کې ورکوي که 20 متره فاصله په منځ کې ورکوي په دې له دین سره څه ونې ته فلډ اریګیشن کوي که ډریپ اریګیشن کوي د دې له دین سره څه په ټکنالوژي کې وروره ته غواړې چې یو اوپن سورس پروګرام سافټویر مثلا وکاروي او که څه شی مقابل کې اوپن سورس راځي کلوز سورس ورته وایي که څه شی دغه سافټویر وکاروي د دې له دین سره څه
په ترافیکو کې په ښي لاس ځې که په چپ لاس ځې د دې د دین سره څه 1 میلیون مسلې د حکومتدارۍ او د ژوند سیدې له دین سره یوه ذره ربط نه لري یوه ذره نه یې دین درته حلولی سي غټې ستونزې پرتې دي حل یې په ساینس کې دی حل یې په ټکنالوژي کې دی حل یې په انساني هڅو کې دی او تاسې راخطوتې یاستئ ملایانو ته مو ناست یاستئ ملایان به یې تاسې اساسي ستونزې در حل کړي یا ملایان نه خلک په تور نه خود پسې لېږئ په ملتونه په کلونو په همدې انتظار کېنول سي چې وایي تاسو ته اسلامي حکومت راسي دا ټول مشکلات به هم حل سي اسلامي حکومتونه راغلل په مصر کې راغلل د چا مشکل ورسره حل سو که ورسره زیات سو په مصر کې خو چې دغه راغی خوانیان راغلل نرخونه اسمان ته ورسېدو مشکلات ورسره زیات سول کنه په افغانستان کې چې اسلامي حکومت راغی دوی به ویل وایي چې د یو حد دومره فایده ده لکه 70 کاله چې باران وسي نو دغه د ډېر لاسونو پښې پکې پرې کړو په افغانستان کې د 70 کاله باران نه ځینې غواړو موږ هغه پخوانی وخت ځینې غواړو ورورسې څه د خدای د امتونو عذابونه و ټول په افغانانو باندې راغلو سیلاب پې باندې راغی زلزله پې باندې راغله وچکالي پې باندې راغله ملخ پې باندې راغلل اورونه پکې ولګېدل ځمکې پکې چاک سوې کوم رقم عذاب په کوم امت باندې راغلی دی چې هغه بیا د طالبانو په دې دوره کې په افغانانو رانغی یو ډول دی عذاب تاسې ماته یاد کړئ یخ ژمي در باندې راغلل ګرم اوړي در باندې راغلل په وروسته کال په ژمي کې 300 نفر په یخ مړ سوي سږ کال خو تر اوسه نه ده معلومه خو دغسې حال دی زه خو خپل واټساپ ته او خپل فیسبوک ته والله بېله فیسبوک مسیجونو ته زه نور کتای سم دوغومره لوږه هر سړي د کور د ماشومانو عکسونه رالیږلي دي که څنګه یې کوې د یو ماشوم په شفاخانه کې پروت ده د بل ماشوم په وچې ډوډۍ ته ناست ده وایي 15 ورځې ډوډۍ نه ده خوړلې د بل پلار ورته ناجوړه ده وروره ویزا نه پیدا کېږي چې پاکستان ته یې واړوي د بل څه حال دی په دې ملک باندې څه محشر راکته ده او موږ دې ته د اسلامي نظام نسخه په دې باندې بحث ته چې اوس څه رقم اسلامي نظام دوی ته وکارول دا مشکلې پرې حل سي وروره د جاپان خپل مشکل په اسلامي نظام حل کړی د برطانیانو د اروپایانو د ټولې دنیا هغه مسلمانانو چې کله پرمختګ کوو آیا په اسلامي نظام خپل مشکل حل کړی و او که په فتوحاتو د خلکو په بازارونو په چور کولو د خلکو د خراج او د هغه د پیسو په راوړلو هغه په اصولو کې په 4مه 3مه 2مه پیړۍ کې چې د مسلمانانو وضعیت ښه و خو وروره سپینه پاکه خبره به سره وکړو د هغې علت دا ولو چې ټولې دنیا ځمکې دوی چور کړې د ټولې دنیا یې مالونه راوړل یوازې محمد ابن قاسم له دیبله له کراچۍ 80,000 وینځې بوتلې دا بل هغه څه نومیږي محمد ابن قاسم سره همزمانه بربر فاتح څه نومېده له ده سره د خلیفه په څه شي ورانه سوه وایي تر تا مخکې سړي چې ما ته به یې ډېرې وینځې راوړلې ته خو وایي دغسې ولاړ چې له خلک سره مسلمان کې دې خواته وروره د وینځو درک نسته په وینځو باندې د او داسې نه ده چې دا یوازې ته په دې کې استثنا انسانان ټول خپل ثروتونه په همدې د غرب چې دا نن داسې په پښو ولاړ دی یو علت یې دا هم دی چې غلامان یې راوستل له افریقا او له دې ځایونو د نورو خلکو سرمایه یې چور کړې خپل بنیاد یې پرې راجوړ کړ اوس دغه ځای ته خبره ورسوله خو همدغه چور یې په یو ساینټیفیک بنیاد باندې وکړ عقلانیت یې وکاروه په هغه وخت کې مسلمانانو عربانو عقلانیت وکاروه او عقلانیت ته یې مخه کړه او د عقلانیت د کارولو تقاضا همدا وله چې وروره په هغه وخت کې چې که ته په خلکو حمله نه کوي خلک په تا حمله کوي ځان ورته قوي که ځان ورته غښتلی که فوج ورته جوړ که او دین بهترین شی دی دې شي د کارولو لپاره دې لپاره چې خلک تسخیر کړي نور انسانان یوه لاره په هغه زمانه کې د خلکو د تسخیرولو دین وه هغوی نوش جان دي سي عربانو خپل سیویلایزیشن هم پرې جوړ کړ وطنونو یې مښې پرېمانه وینځې وړي